لوګو جوړول چې کوم ده هغه یو ډیر ضروری شی ده، خو په دې دپاره خلک ډېرې پیسې ورکوي، ډېر ټایم پې ضایع کوي، نه پوهېږي چې څنګه کومه لوګو جوړه کړو خپل بزنس دپاره، ویب سایټ دپاره، هر څه دپاره. نو لوګو مطلب صحیح وینډوز چې کوم ده یا ایپل ده، د ایپل دا نشان ده، د مڼې والا د ګوګل چې کوم ده هغه دا نشان د خپل لوګو ده، او د وینډوز دا ده. نو لوګو جوړول دپاره تاسو څه وکئ، کینوا یو ټول ده، زه تاسو ته همیشه ذکر کوم. کینوا ته ساین اپ شئ، CANVA کینوا په موبایل اپلیکیشن هم شته، ویب سایټ هم شته. دې ټایم زه ویب سایټ آن کړی ده. په دې کې به تاسو راشئ ټمپلیټس ته. په ټمپلیټس کې دا تاسو وینئ لوګو باندې چې کلیک په دې کې دا تاسو به مختلف ټمپلیټس وښیي. دې نه علاوه ته کینوا AI په ذریعه باندې هم لوګو جوړولی شئ، او یلته مختلف ټمپلیټس هم دي. صحیح شوه، زه اوس یلته راغلم. مثلا زما دا لوګو چې کوم په دې کې فری ورژن زم یو پیډ پریمیم والا می، په دې کې مثال دا یو فری ده، په دې دا زما خوښه شوه. زه څه وکړم، کسټمایز دیس ټمپلیټ باندې کلیک کوم او یلته خپل ډیټیلز انټر کوم، هلته خپل عکس کوم یو ورکړم چې کوم زما خوښي، دا ټیکسټ ور سره ولیکم. د دې کلر هم چینج کولای شي، هر څه ته کولای شي. په دې کې زه کلر د دې چینج کول غواړم، یلته به دې باندې کلیک کوم، کلر یلته تاسو چینج کولای شئ خپله مرضي باندې. هغې نه علاوه د ټیکسټ چې کوم ده د سایز هم زیاتولی شئ، کلر هم چینج کولای شئ. په دې کې مختلف سټایلز دي، افیکټس دي، هر څنګه تاسو په دې کې کارونه کولای شئ. مطلب ته دا غواړي چې د دې کلر زه چینج کړم، په دې کې دا لاینونه چې کوم دي دا اورنج شي، د دې نه علاوه دا داسې شي. نو هر څه ته کولای شي. هغې نه پس چې کله دې دا فاینلایز کړه، د کله چې دا خوښه شوه، شیر باندې کلیک کړه، اینډ دین ډاونلوډ باندې د دې PNG فارمیټ، JPG فارمیټ، هر یو فارمیټ کې ته ډاونلوډ کولای شي. دا ډاونلوډ کړه او ستا لوګو ریډي ده، تیاره شوه، بغیر پیسو نه، بغیر ټایم ضایع کولو نه، بغیر پخپله تا ډیزاینینګ وکړو او لوګو تیاره شوه. امید لرم چې تاسو به دا ویډیو خوښه شوي. که داسې زموږ پښتو ایډ چینل ضرور سبسکرایب کړئ، وینو به تاسې پښتو ایډ په بله ویډیو کې. تر هغه پورې السلام علیکم.